سټرس یا ذهني فشار داسې یوه ناروغي ده چې نن ورځ زیات خلک ورسره لاس او ګریوان دي. دا ستونزه له زیات کار او ښاري ویرو څخه رامنځته کیږي چې باید د ساده لارو په مرسته او له درملو پرته یې مخنیوی وشي. په انسان کې د دې ناروغۍ پراختیا کولی شي له ځان سره بدې پایلې ولري. له دې کبله مو ستاسو لپاره دا 9 کړنلارې چمتو کړې چې د لیکنې په توګه او د دې ویډیو په توګه یې تاسو سره مونږ شریکوو. اول، ژور تنفس کول. لومړنۍ کړنلاره چې له سټرس یا ذهني فشار سره د مخ کېدو په صورت کې کارولی شو ژور تنفس دی. په حقیقت کې ژور تنفس د سټرس د کمښت لپاره یو غښتلې تګلاره ده، ځکه چې د بدن مثبت غبرګونونه فعالوي او له بېلابېلو پیښو څخه رازېږېدلي عصبي غبرګونونه دروي. دویم، د اندېښنې منل. په یاد ولرئ چې سټرس یا ذهني فشار یوازې یو حس او د بدن د احساس ځواب دی او تاسې باید هغه ومنئ. دا ځکه چې د هغه نه منل مو حالت نور هم ترنګلی کوي. د اندېښنو منل په هیڅ ډول د دې منفي احساس سره د مینې په معنا نه دی، بلکې د هغه په منلو سره د خپل حالت له ښه والي سره مرسته کولی شو. دریم، د ذهن کنټرول. زیات شمیر د زړه حملې له ویرو او د سټرس له پیښو څخه رامنځته کیږي. نو اجازه مه ورکوئ چې ذهن مو د بدن کنټرول په لاس کې واخلي، بلکې تاسې د ذهن کنټرولولو په واسطه کولی شئ د خپل بدن روغتیا مدیریت کړئ. څلورم، منفي فکرونه تر پوښتنو لاندې راوستل. هغه مهال چې خلک له سټرس یا ذهني فشار سره مخ کیږي له عجیبه فکرونو سره لاس او ګریوان وي چې دا فکرونه سټرس ته سختوالی وربخي. نو په یاد ولرئ چې دا حالت یو ستونزمن وضعیت نه دی او په دې حالت کې له ځان څخه لاندې پوښتنې وکړئ. آیا دا اندېښنې منطقي دي؟ څومره احتمال لري چې دا اندېښنې به په واقعیت بدلې شي؟ که بده پیښه هم رامنځته شي، تر کومه حده د اندېښمن کېدو ارزښت لري؟ آیا دا پیښه واقعا منفي ده او که زما تصور همداسې دی؟ پنځم، له آراموونکو ذهني تصویرونو څخه مرسته اخیستل. له آراموونکو ذهني تصویرونو څخه مرسته اخیستل مو په چټک ډول آرامۍ ته رسوي. فکر وکړئ چې د سیند پر غاړه یاست. هغه فضاوې تصور کړئ چې مینه ورسره لرئ تر څو د سټرس کچه مو راټیټه شي. شپږم، د پریکړې پر ځای کتنه. هر هغه څه چې تصور یې کوئ، وینئ یې او احساسوئ یې، له قضاوت پرته یې یوازې وګورئ. دا تمرین مو ذهن آراموي. اووم، د وجود دننه مثبتې خبرې اترې. سټرس د تفکراتو او په پایله کې د داخلي منفي خبرو اترو سبب ګرځي. له ځان سره مثبتې جملې استعمال کړئ، داسې جملې چې د دې اندېښنو په مدیریت کې مو مرسته وکړي. اتم، د سټرس په اوسنیو شیبو تمرکز کول. هغه مهال چې خلک له سټرس سره مخ کیږي معمولاً په دې شیبو کې فکر د راتلونکي په اړه وي. د دې بې ځایه فکرونو پر ځای ژورې ساګانې وباسي او په اوسني حالت فکر وکړئ. که څه هم سختې پیښې هم رامنځته کېدونکې وي، په اوسني حالت باندې فکر کول د اوسنیو شرایطو پر وړاندې ستاسې د مدیریت وړتیا لوړوي. نهم، د فکر کولو پر ځای خپل ورځنیو چارو ته ادامه ورکول. د اندېښنو پر مهال خپلې هغه چارې ترسره کړئ چې په عادي ورځو کې یې سرته رسوئ، ځکه چې کېناستل او د اندېښنو په اړه فکر کول مو سټرس یا ذهني فشار لا پسې سختوي.